تاسو کوئ معلم صاحب زما زوی دی ولې ویلی نو دا نالایقه ده که نه چې تا زوی مې ویلي دا په درس یې نه پوهېږي پرون یم صابون یې په سین لیکلی و ولې په سین زړ نه کوي دې کې څه خبره ده ځئ لاړ شئ دا درته پرېږده زه ستاسو ته ښیم ځئ لاړ شئ باید تاسې په دې تعلیم کې ډېره خواري وکړئ چې راتلونکي کې یو څه درنه جوړ شي تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده زده کړو ته سوچ کوئ فکر کوئ زه به تاسې پوښتنې شروع کومه وکاسه جګ شه ته ولاړ شه وکاسه دا ما څه شي ولیکل استاده دا برک ده برک نه ده خدای ته بارک آیا که دا بارک نه وای موږ به ژوند څنګه کوو برک نه وای موږ تلویزیون تیارې ته کتل کینه پیسه ده د څوارلسو تازه میوو نومونه واخله جګ شه ام معلم صاحب انګور معلم صاحب یو درجن کلی معلم صاحب کینه ولې ته ډېر تکړه شاګرد یې ته نن دا پوښتنه تا نه کوم د درېیو الوتکو نومونه واخله چې په هوا کېږي جګ شه کارغه معلم صاحب طوطي معلم صاحب خر معلم صاحب غلی شه بیا کړه خر څنګه په هوا کېږي معلم صاحب خر شاید اسه اعتبار په کار ده حالکه ته ډېر کمزوری باډۍ نه هم ډېر کمزوری دماغ هم بیخي کمزوری سبق دې بیخي زده کېږي نه داسې کار کوه ته لږ شیدې خوره چې د دماغ دې لږ ورسره صحیح شي اعصاب دې صحیح شي شیدې خوره مالي صاحب اوس شیدو وای مونږ صاحب اوس مدیر کینه هلکه پیسه د ریاضي پوښتنه راسه دا لیک راشه دلته ودرېږه دا صفر में पे صفر یو में पे یو لاس کی کینه یو سره چې صفر هغه بیا یې هغه کېږي جمع کې بیا هماغه خپل یو کېږي دا معلم صاحب دا څنګه پرچا دی راوړه دا خو ټول یو سوال جواب دی نه دا کړی دا خو ټول بې جوابه دي خالي دي معلم صاحب ځینې وخت خاموشي غوره جواب وي ولي د څو کیمیاوي عناصرو نومونه واخله معلم صاحب کرومین برومین ویټامین یاسمین ګلورین نازمین نسرین معجبین او غماز الدین کینه ته چک شه وکاسه مایا یې ولې خبرې نشي کوی معلم صاحب تا سر په بوټي منډه بیا ته خبرې وکړه کینه معلم صاحب آیا ته پوهېږې نه پوهېږم ولې څه خبره ده چې نه پوهېږې بیا موږ نه چې ته پوښتنه کوې راځه کښېنه ګپ ولګوو